بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب العربية بين يديك يوصل اليوم نمبر صفحة الوحدة الثامنة التم وحدة القراءة والكتابة. تسلورم تدريب يا تسلورم تمرين دي اقرأ الفقرة دغا باراجراف والولا دغا متن والولا ثم أجب أو بیا جواب ورکړه عن الأسئلة د سوالونو. نو موږ دلته یو متن لرو او ورسره جوخت یو څو سوالونه لرو. لومړی زه دا متن ترجمه کوم او بیا دغه لاندې سوالونه به تاسې جواب کړئ. فاطمة مدرسة. فاطمه ښوونکې ده في المرحلة الابتدائية په ابتدائي مرحله کې. ما مخکې ویلي چې مکتب کې ابتدایي مرحله ده چې تر شپږم صنفه ده، متوسطه ده چې تر نهم یا لسم او های لیول یا عالی لیسه ده چې هغه لسم یولسم او دولسم دي. نو فاطمه ښوونکې ده په ابتدایي مرحله کې. هي تستيقظ هغه راویښیږي الساعة الخامسة 5 بجې فجرا سحر. وتذهب او زي يعني هغه زي إلى المدرسة ښوونځي ته الساعة السادسة صباحا سحر 6 بجې. يبدأ شروع کیږي اليوم الدراسي درسي ورځ الساعة السابعة صباحا سحر 7 بجې. وينتهي أو خلاصيجي أو ختميجي الساعة الثانية عشرة ظهرا مسبخين 12 بجې. تدرس فاطمة. فاطمه تدريس کوي، درس ورکوي 5 حصص 5 ساعته في اليوم په ورځ کې 5 ساعته شپږ دقیقې هر ساعت چې وي هغه ساعت مطلب نه دی اپیریډ چې وي اول ساعت دویم ساعت. بعضې صنفونو کې یا بعضې ښوونځیو کې نیم ساعت وي، بعضې ښوونځیو کې 40 دقیقې وي چې هر څومره وي خو 5 ساعته. تدرس تدریس کوي، ښوونکي یعنی ښوونه کوي اللغة العربية عربي ژبه والثقافة الإسلامية أو إسلامي ثقافت والعلوم أو ساينس. تذهب فاطمة زي في الاستراحة تفريق إلى المكتبة كتاب خانته. وتقرأ أو الولي كتابا كتاب أو صحيفة يا يو صحيفة مجلة. رازو دا تاسې واورېده چې دغه متن مو انشاءالله مکمل ولوسته سره د معنا. اوس د همدې په رڼا کې دغه پوښتنې تاسې جوابوئ. ما مهنة فاطمه. نو دا سټاپ کوئ، لاندې سوالونه جواب کوئ، بیا ویډیو پلی کوئ، وګورئ چې تاسې سوالونه صحیح جواب کړي که غلط. ما مهنة فاطمه. فاطمې دنده څه ده؟ فاطمې تخصص څه دی یا په کومه برخه کې کار کوي؟ فاطمة مدرسة ښوونکې ده. في أي مرحلة تدرس په کومه مرحله کې هغه تدریس کوي؟ في المرحلة الابتدائية په ابتدائي مرحله کې. متى تستيقظ من النوم؟ هي تستيقظ الساعة الخامسة فجرا سحر 5 بجې راویښیږي. متى تذهب إلى المدرسة؟ ښوونځي ته کله ځي؟ تذهب إلى المدرسة الساعة السادسة صباحا سحر 6 بجې ځي. متى يبدأ اليوم الدراسي؟ درسي ورځ کله پیلیږي، کله شروع کیږي؟ الساعة السابعة صباحا سحر 7 بجې. متى ينتهي؟ کله ختمیږي؟ ينتهي الساعة الثانية عشرة ظهرا 12 بجې ماسپښین. كم حصة تدرس؟ څو ساعته تدریس کوي فاطمة في اليوم په ورځ کې؟ تدرس 5 حصص في اليوم 5 ساعته په ورځ کې. ماذا تدرس؟ څه درس ورکوي؟ تدرس اللغة العربية والثقافة الإسلامية والعلوم
عربي ژبه، اسلامي ثقافت او ساينس. أين تذهب في الاستراحة؟ په تفریح کې چیرته ځي، یعنی دا استاذه چیرته ځي. تذهب في الاستراحة إلى المكتبة، کتابخانې ته ځي. ماذا تقرأ؟ او بخی ماذا تفعل في المكتبة؟ په کتابخانه یا مکتبه کې څه کوي؟ تقرأ کتابا او صحیفة. دا سوالونه شو او همدای جوابونه شو. که کوم ځای کې نه یاستئ پوه شوي، زه مطمئن یم که بیا د سر نه واورئ حتما پوهیږئ. که بیا هم کومه ستونزه پاتې وه واټساپ ته یې میسیج کولی شئ، یا هم د یوټیوب درس کې تاسې پیغام پرېښودلی شئ، کمنټ پرېښودلی شئ. نن ورځ لپاره هم دومره درس بس دی. زه اصغر صلاح مو په لوی رب سپارم. ونلتقي ان شاء الله في الدرس المقبل والى اللقاء القادم. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.